د افغان کرکټ ملي لوبډلې ځلانده ستوری د محمد نبي لوبیز ژوند او خیریه کارونه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د محمد نبي په اړه به په ډېر څه پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ځلانده ستوری محمد نبي د 1915 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه د لوګر په محمد اغي کې زیږېدلی. محمد نبي دا مهال 15 کاله عمر لري او د افغان کرکټ ملي لوبډلې له پخوانیو لوبغاړو شمیرل کېږي. محمد نبي لومړی ځل په 2019 زیږدیز کال کې د سکاټلند خلاف 500 اوریزه لوبه وکړه. لومړی 100 اوریزه لوبه یې 2010 زیږدیز کال کې د آیرلند خلاف او لومړی ټیسټ لوبه بیا په 2013 زیږدیز کال کې د هند خلاف وکړه. محمد نبي تر دې دمه 140 ورځنۍ 4 اوریزې او 3 ټیسټ سیالۍ کړې. په یو ورځنۍ لوبه کې 2996 په 100 اوریزو کې 1296 او ټیسټ لوبې کې بیا یوازې 25 منډې کړې. محمد نبي سره له دې چې ښه توپوهونکی دی یو ښه توپ اچوونکی هم دی. په 500 اوریزو لوبه کې 130 په 100 اوریزو لوبه کې 9 او ټیسټ لوبه کې 8 وکټې اخیستې. نبي د یو بالینګ اولراونډر په حیث ډېری وخت لوبډلې کې لوبیږي. نبي اوس د 100 اوریزو لوبو لومړی او د 500 اوریزو لوبو دویم آلراونډر دی. نبي د 13 سپټمبر میاشتې په لومړیو کې له ټیسټ کرکټ څخه استعفا وکړه او هغه وویل غواړم ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړم. محمد نبي د محمد نبي خیریه بنسټ یا MNF په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې د بېوزلو سره مرسته کوي. په وروستیو کې د نبي بنسټ په نورو ولایتونو کې هم په کار پیل کړی چې ډیرو بېوزلو خلکو سره مرسته کړي. MNF بنسټ سږکال 1500 بېوزلو ته د ژمي کالي هم ورکړل او لغمان کې هم ګڼو بېوزلو سره مرسته وکړه د محمد نبي له لاس ځلېدو په هیله. نو دوستانو تاسو د محمد نبي په اړه څه پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.